اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پارکینګ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پارکینګ شان به د 1402 کال د غویي 14مه، د 1440 کال د شوال مکرم 15مه د پټۍ په پرې کولو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یادو مراسمو کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع، د ملي پراختیا شرکت استازو، د رسنیو استازو او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیسانو او کارکوونکو ګډون کړی و. د پروګرام په پیل کې د رئیس الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع وویل چې اسلامي امارت د هیواد جوړولو او بیا رغونې په برخه کې هر اړخیزې هلې ځلې کوي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې کړنې د نورو ادارو په څیر په لنډه موده کې د پام وړ دي او ډېرې لاسته راوړنې لري. الحمدلله اسلامي امارت د ټولو ادارو مسؤلینو په خپلو ادارو کې نهایي کوشش کړی دی او ډیر زیات محنت کوي. د خپلو ادارو مربوط ښه کارونه کړي دي او کوي، او کومې پروژې چې فعاله کړي دي یا کوم په ښاروالۍ کې ټوله عوام او خلک شاهدان دي د صحنې چې الحمدلله هغه کارونه چې په ښاروالۍ مربوط ښاروالۍ کړي دي یا کوي هغه په ډیر وخت کې نه دي سوي. دا یو نمونه ده. دغه رنګه د معدن مربوط کوم پروژې چې فعاله سوي دي یا کارونه چې روان دي یا کیږي، نو د دو ټولو موږ قدرداني کوو، خصوصا د ډاکټر صاحب چې کوم خدمت دلته کړی دی او یا د عوامو د سهولت لپاره یوې زمینه برابره کړې ده. د دې موږ د ده او د ټولو همکارانو قدرداني کوو. د غونډې پر دوام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار د غونډې میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ملي پراختیا شرکت په همکارۍ د دې پروژې د پلي کولو له امله خوښي څرګنده کړه او د هیواد د ابادۍ په برخه کې د دې شرکت او د ادارې خدمتونو ریاست کارکوونکو د صادقانه هلو ځلو څخه مننه وکړه. اسلامي امارت لکه څنګه چې محترم وفرمایل په هره شعبه کې داسې نمونه‌يي کارونه کړي دي په د لنډ وخت کې چې د هغې مثال نه لیدل کېږي، او د خپل ولس د وطن د آبادۍ دپاره د تعمیر نو دپاره کلک هوډ لري. په کمو وسایلو په کمو امکاناتو یې داسې کارونه کړي دي چې په پخوا ادارو کې د هغې ساری نه لیدلی کېږي. موږ هم په دغه مرکزي اداره کې له ډېر پخوا نه د موټرو د پارکینګ او د تیلو د ذخیرې اشد ضرورت و چې لله الحمد زموږ په هلو ځلو دغه دی تاسو د دې پرانستې شاهدان یاستئ. زه د اداري خدماتو او د ملي پراختیا شرکت له همکارانو نه ډېره مننه کوم. کروازیاني ورته وایم چې شپه ورځې محنت ایستلی دی، زیات فعالیتونه یې کړي دي. الله دې بشپړه بدله ورکړي. دغه پارکینګ د دې ادارې له پراختیایي بودیجې څخه د 11.2 میلیونه افغانیو په لګښت د ملي پراختیا شرکت له لوري په معیاري ډول جوړ شوی چې په یو وخت د 80 موټرو د درېدو وړتیا لري او د دې ترڅنګ د دې ادارې په انګړ کې د څه باندې 40,000 لیټرو په ظرفیت د تیلو ذخیره هم د 1.3 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړه شوې ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس مسؤلینو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د پارکینګ او د بیت المال د وسایطو د سمې ساتنې په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د اداري خدماتو او ډریورانو نه مې غوښتنه ده چې د پارکینګ په ساتلو کې لازمه همکاري وکړي او دغه موټران چې کوم سجل شوي دي دا د بیت المال مال دی، د دې هم باید لازمه پاملرنه او نگهداشت وشي. غونډه د خیر او وطن د آبادۍ په دعا پای ته ورسېده. اوس د وطن